بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بشمار نعمتونو کی او نعمت داده چه داسی موسمونه جوړ کړی دی او داسی ورځي پیدا کړی دی او داسی وختونه چې باغی کې د نیکیانو اجر ډیریږي، مسلمان ته غټه موقع ملاوي. در الله سبحانه وتعالی مهرباني دي چې انسانان کمزوري الله ولدي چې بعض موسمونه ورکړي، بعض زینه او تخولي، بعض وختونه چې دیږي کې بندګیو کې نه اجر به ډیر ملاوي. مې کوم کوتای چې انسان نشوي هغه په دې باندې انسان ختمول شي چې دې موقع نه فائدہ واخلي. نو روزي ته ګور رمضان مې څومره روزي ته میاشت او غټه موقع د مسلمانانو سره چې روزي ختم شي باغی به بیا ذوالحجې د میاشت نو باغی کې دا اورنی له سورزي اسمه غوړ ورزي دا شان د حج ته ګور حج څومره روزي ته عمل له الله سبحانه وتعالى دې له ګناونه بخي چې څنګه د موسم ختم شي، ذوالحجې د میاشت ختم شي، باید به محرم میاشت راشي، دا مې اوچته میاشت یعنی کېن د کټلو میاشت. اوس موږ د محرم په میاشت کې یو محرم میاشت شروع شوې ده. په دې موقع سره بعض خبرې بیانول پکار دي چې هغه د میاشت سره تعلق ساتي، د دې میاشتې فضایل او په دې میاشت کې اوچت عمل کمی دی او په دې میاشت کې د خلکو بدعات او ناروا کارونه چې هغه په شریعت کې ثبوت نه لري، دا اهم موضوع. مرض دا نن سبا چې څوک د یو مسلې تحقیق نه کوي خو هر سړی چې څه بیانوي دا به صحیح او چې څوک څه لیکي هغه به صحیح. دا یو غټ مصیبت دی نن سبا چې له پاسه ولیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ویلي دی، دا خبره کړې ده، بس دا د رسول الله حدیث به دې تاسو مخکې نه کوي چې آیا رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره پر اشتیا کړې ده او کنه ده کړې. دا خبره صحابه کرامو کړې ده کنه ده کړې، کنه خلکو اصل ځان نه جوړه کړې. او خاص کر دا مصیبت د انټرنیټ سره ډیر زیات شو. دا که فیسبوک ته او که ټویټر ته او که واتس اپ ته او که بل ده، خو صرف د نشر کولو خواهشمن پکې ډیر دي او نشر کولو ته تګي ناشتي او په دې وجه ځان دي دیندار ښکاري چې ما یو دینی خبره مخکې نشر کړه، زمله څوک یم زه خوشحاله وم ته کیمې دي او دې ته نه ګوري چې مخکې نشر څه کړو. خو به چا لیکلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ویلي. نو استاد څه په در کېدی شي د اسلام دشمنانو دا خبره جوړه کړي د ځان نه، هغې کې د رسول صلی الله علیه وسلم نوم لیکلی، صحابه کرامو نومونه به کې اچولي، فرضي کتاب حواله مې ورکړې پلاني کتاب کې. موږ نه ډېر کسان تپوسونه کوي چې دا حدیث په پلاني ځای کې موږ لیدلی په انټرنیټ باندې دا لاندې د لیکلي چې د صحیح بخاري کې، صحیح بخاري کې شتي که نه والله العظیم کعبې په رب د قسم خورم په سوونو حدیثونه الحمدلله الله په توفیق سره ما د هغې نشاندهي د ملګرو ته کړې ده چې ګوره دا روایت په صحیح بخاري کې نشته. دغه شان لاندې ورته لیکلي ده په صحیح مسلم کې، مسلم شریف کې دا حدیث دی، هغه حدیث په صحیح مسلم کې نشته. نور د کتابونو اولې فرضي کتاب جوړ کړي، اکثر اس یو کتاب نه مې ورکړي عوامو ته څه پته دا کتاب شتي که نه، داسې حوالې به کې ما لیدلي چې هغه کتاب په دې دنیا کې نشته، کتاب نشته. دا خو لا پرې چې دا مسله شتي او که نه هر مسله چې اوري
یی نه دغه تپوس کوي د خپل علماونو د مشرانو علما د امت لپاره دي چې لکه پلار چې د بچی لپاره نو بچی چې څه قدم اوچته خلکو ته نصیحت کې پلار سره مشوره کوه دغه شان د دین ډاکټران چې دغه علما دي کته ډیروم غټ شو ډیروم دیندار شي خو بغیر د دې علما کرامو نشته گزاره نه کیږي د سره ولي کړه خبره بغیر د علما کرامو نشته گزاره نه کیږي کته وای چې پلانې مو د پلانې زویم پلانې نسب مې د دومره کتابونه مې ویلي او دا مې ویلي دغه مې ویلي بغیر د علما کرامو نه ته به دې مسلو پوي دی نشي ندی محرم د میاشتې مبارکې ډیر زیات خرافات منګړت قصې منګړت واقعات هغه په دې ورځ کې نشر کیږي خاص کر د شیعاګانو طرفونه زمو خلک خو بدی نه دي چې شیعه وي کبرېلې وي کار سو کې خبره دینی خبره ده اکثر حضرت دي چې د شیعاګانو څخه قصې جوړ کړي د سترګو مسلو وخت کې ملاړي شي چرته الله کلام ته بدني جوړلي چې د رسول الله د صحیح حدیثونو بدني متاثر شي نو بدی بیان کې موږ کوشش کوو ان شاء الله الله سبحانه وتعالى په توفیق سره چې د دې میاشتې فضایل بیان کو په دې میاشت کې کوم عبادت او چې عبادت ته او په دې میاشت کې د خلکو بدعات او خرافات الله سبحانه وتعالى په قران کې وایي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا الله په نس د میاشتو تعداد چې دغه څومره دی 12 میاشتې بل مخکې د غایت کې منها 4 حرم په دې میاشتو 12 میاشتو کې څلور میاشتې دي چې هغه حرمت والي عزت والي نور میاشتو نه د څلور میاشتې غوړي ګور الله سبحانه تعالی په ملائکه کې بعض ملائکه غوړه کړي لکه جبرئیل علیہ السلام ټول غوړي مشن میکائیل علیہ السلام الله غوړه کړي اسرافیل علیہ السلام دي نور ملائکه په ترتیب باندې په انسانانو کې د پیغمبرانو غوړه کړي دغه شان بیا په دې امتیانو کې علماء غوړه کړي بیا په زمکو کې چې د مکې د زمکه غوړه کړي حرم ده بیا په مسجد نبوي زمکه ده بیا مسجد اقصی فلسطین کې په خبرو کې خپل خبري غوړه کړي قران د الله کلام دی په خبرو کې غوړه خبري دي چې د الله سبحانه وتعالى خبري نو په دې میاشتو کې باز میاشت غوړه کړي چې هغه د روزي میاشت او دا سلور میاشت چې د حرمت والی رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي په صحیحینو کې دا حدیث دی وایي السنه 12 شهرا په کال کې دنه 12 میاشت منها 4 حرم پای کې سلور حرمت باقي کې سلور حرمت والی 3 متواليات درې میاشتې پر لپسې د حرمت والا رسول الله ذو القعده وذو الحجه يا ذو الحجه والمحرم ذو القعده لم يشو ذو الحجه د حج د میشو محرم د درې میاشتې پر لپسې چې هغه ول سم دوله سم او اولنی میاشت کوشش کوي چې د دې میاشتې نمونه تاسو ته یادي او د انګریزي تاریخ څخه د اپریل د زموږ تاریخ نه دی زموږ د مسلمانانو تاریخ کوم تاریخ دی هجری تاریخ زموږ تاریخ دی په دې باندې موږ خپل عبادت خپل معاملات وکړو ګوره په دې کې په هر عبادت کې موږ دې ته محتاج روزي میاشت د انګلیش د کلندر مطابق نشي اخترون انګلیش کلندر مطابق کېته د محرم د روزي شوي دغه شان ذوالحجه د میاشو د حج د عبادت شو ټول دې لپاره به هجری تاریخ ګوري نو دا زموږ تاریخ دی زموږ د مسلمانانو په کله چې مسلمانان خپل تاریخ استعمالي په دې باندې یو قسمه خوشحالي کوي چې زموږ تاریخ شته موږ ضرورت نشي چې موږ د نصاراو تاریخ استعمالو یا د بل قوم یا د بل ملت ولا تاریخ استعمالو موږ ته ضرورت دی ذو القعده ذو الحجه محرم د درې میاشتې پر لپسې د عزت ولې میاشتې به رسول الله ورجب رجب د جدا دی نه رجب په کوم میاشت راځي شعبان په رمضان راځي نه د رمضان د میاشتې یو میاشت مخکې ومه میاشت د رجب ده د رجب چې د درو سره کې څلور میاشتې د حرمت والی شي د څلور میاشتو حرمت څه مطلب دی یعنی په دې کې د جنگ جګړې د قتال اجازه نشته
د کافر سره به نه کې الا دا چې کافر شروعاتو کې نو به جوابي کاروي انسان کولای شي. او د دې میشتو عزت د جاهلیت په زمانه کې مو جاهلیت په زمانه کې هغه هم د دې میشتو عزت کو چیرې دا هغه میشتې چې بدی کې د حرمت ولري عزت ولري خو صرف هغه به دومره کار کو هغه گمراه نو د خپل مرزي کار به وکي کو سجل به کو انما النسيء زياده في الكفر الله دا خبر په سورۃ توبه کې کړي هغه به د میشتې مخکې کولې ورسته کولې یعنی اوس دا میاشت د رجب ده پر رجب کې هغه جنگ ته زړو شو بدله اخلي د قوم نه د رجب کې به جنگ وکړو د رجب په بدله کې به شعبان حرام کړه یعنی صدور میاشت عدت به پوره کوجي کې صدور میاشت پوره کول غواړي نور کا مخکې ورسته کې دا باغوي سحرج بدی کې نه غنو حالکه د صدور میاشت شریعت مونږ ته خولي حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی افضل الاشهر شهر الله الذي تدعونه المحرم په میاشتو کې غوړه میاشت دا کومه ده محرم د میاشت امام طبرانی من بیهقی دا روایت راوړی دی د فائدې لپاره خبره ساتي په میاشتو کې د روزي میاشت او د صدور میاشت غوړي به په صدور میاشتو کې کومه غوړه نو بعض علماء چې په دې کې محرم د میاشت غوړه نه بدی کې جنگ جګړه قتال د دینه من راغلی ده ګناونه خو په عام اوقاتو کې حرام دي خو بدی کې غو حرمت خډیر شي بدی کې غو حرمت د ګناونه څه شي هغه خډیر شي لکه مثال کې ګناه کتب پاکستان کې او کتب مکه کې خو ګناه خو دومره چې حرام په ځمکه باندې د ګناه زور ډیر شي په باندې سزا ډیره ملوي نو دی میاشتو کې د ګناونو نه بزان لري ساتي او دا خبر به ساتي چې دی میاشتو کې د ګناه زور ډیری او حرمت چې دغه خسختي ذکر الله سبحانه وتعالى دغه آیت کې مخکوي فلا تظلموا فيهن انفسكم نو په دې میاشتو کې به خصوصا د ځان سره ظلم نه کوي نو باقي کې یو میاشت کومه ده هغه د محرم د میاشت کم کې چې مونږ یو محرم د میاشت په دې کې اوچت عبادت هغه روزه نیوي روجی نیو د دې میاشتې د اوچت عبادت حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې رسول صلی الله علیه وسلم افضل الصيام بعد رمضان غور روجی د رمضان د میاشتې نه بعد شهر الله المحرم روجی د محرم د میاشتې د غور روجی د رمضان د روجونه بعد ډیره غټ فضیلت ولا خبره د رمضان د روجونه بعد غور روجی کومې وی دي هغه د محرم د میاشتې روجی مسلمان له فکر چې دروځي نيسي لکه څنګه چې عائشہ رضی الله عنها چې رسول الله د رمضان د میاشتې نه علاوه چرته میاشت دي نه راغلي چې ټول میاشتې روزي نیولې اوس به تاسو کې محرم ټول خروج کې بنه بلکې د محرم غالبا سبا روزه کې په دې حدیث کې ګوردی تم سوچ کې رسول الله شهر الله میاشت د الله حالکه د میاشتې ټول د الله دي خو دې میاشتې نسبت خاص الله ته کوئی اضافت د دلیل به دې چې میاشت لري اوچته میاشت میاشت ټول ذل قعده ذل حج ټول میاشت الله الذي کني الله میاشتي خو دې کې شهر الله میاشت د الله چې محرم ده او محرم در محرم په دې کې چې د حرمت ولا میاشت ده دینه د ثابت شو چې په دې میاشت کې غوړه عبادت کم یو دی روجي نیوا او کوشش دا پکار دی چې غالبا میاشت روزه کې غالبا میاشت روزه کې د رسول صلی الله علیه وسلم عملو بلکې رسول صلی الله علیه وسلم وی دا غوړه روزي د رمضان د میاشتې نه بعد بیا په دې روزو کې د عاشورا روزه ټول نه غوړه چې میاشت کې ته کومې روزي نیسي او د دې میاشتې د فضیلت د عاشورا د لاسه ډیر زیاتی په دې مبارکه میاشت کې یو چته ورځ د چاغې ته ویل کی یوم عاشورا د عاشورا ورځ په دغه ورځ باندې روزه نیوه دا به ډیر اوچت اجر ولا عمل له د عاشورا روزه رسول صلی الله علیه وسلم په سلور مراحلو کې نیولې ده یا سلور حالات تی باغی کې او دا جدا جدا دي اولنې حال په مکه کې په صحیحینو کې دا حدیث ته عائشہ رضی الله عنها وی
وكانت عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية. دا عاشوراء دا روجه چې دا محرم د میاشتې لسم تاریخ دا روجه به قریش هم نیوه په جاهلیت کې هغوی به هم د دې ورځې عزت کو او عظمت یې په زړه کې و. وکان النبي صلی الله علیه وسلم یصومه رسول هم دا روجه نیوه په مکه کې به هم نیوه. فلما قدم المدینه بیا چې کله مدینې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو بیا په خپله به هم دا روجه نیوه مسلمانانو ته هم امر وکړي چې دا روجې به نیسئ. دا اولنۍ مرحله شوه په کوم ځای کې په مکه کې خو صرف به خپله نیولي مسلمانانو ته یې نه دي ویلي تاسو نیسئ او قریش هم دا روجې نیوي. دویمه مرحله بیا چې کله رسول صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی عبدالله بن عباس رضی الله عنهما حدیث دی په صحیح مسلم کې شته ان النبي صلی الله علیه وسلم لما قدم المدینه کله چې رسول صلی الله مدینې ته راغی وجدهم يصومون يوما رسول صلی الله علیه وسلم د يهودي ولیدو چې دوی به روجه نیوه د یوې ورځې یعنی عاشورا. رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی نه تپوس وکړي تاسو دا څه شي روجه نیسئ؟ هغوی ته هذا یوم عظیم یو ډېره اوچته ورځ ده وهو يوم نجى الله فيه موسى واغرق آل فرعون او دا هغه ورځ چې الله سبحانه وتعالی په دې ورځ موسی علیه السلام او دغه قوم له نجات ورکړو او فرعونیان هغه تباہ او برباد کړو. فصام موسى شكرا لله سبحانه وتعالى نو موسی علیه السلام دا روجه په دې ورځ نیولې وه د الله شکر ادا کوو نو ځکه موږ هم دا روجه نیسو. په دې کې د فائدې لپاره دا خبره یاد ساتئ دا به کوم واضح شو د روجې نیو حکمت سره نو د الله شکر وسته چې الله په دې ورځ باندې فرعون تباہ کړی. د دې لپاره دا غره د سینې سن چې شیعاګان بیانې او خبره لمخ کې راځو شریعت چې کوم حکمت ذکر کړه هغه ده بس سیرتونه کې دام راځي چې په دغه ورځ د عاشورا په ورځ باندې د نوح علی السلام کشتی چې نه په جودي غر باندې ودرېدلې و الله سبحانه وتعالی هغه او دغه ملګری کوم چې هغه سره په کشتی کې او غوړې نجات ورکړه د طوفان نه او کفر او کافرانو الله سبحانه وتعالی تباہ کړو. نو په دې ورځ باندې د عاشورا په دې ورځ چې کوم لسمه ورځ د محرم د میاشتې په دې ورځ باندې د نوح علی السلام کشتی په کوم غر ولاړه په جودي غر باندې ولاړه. نو دوه خبرې به واضح شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د يهودو دا خبره وورده چې موسی علیه السلام دا روزنی ولې نو مونږ یې نیسو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم انا اولى بموسى منکم نو زه خو به ډیر حق درم چې روزه ونیسم او زه موسی علیه السلام ته تاسو نه زیات نږدې یم ځکه چې پیغمبر د رونی بل چې د موسی علیه السلام حقیقي تابعدار هغه مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتیان نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ به د روزه نسو فصامه وامر بصيامه رسول الله د روزه ونیو او خلکو ته مو چې د روزه به نسی لازم به نسی. دا اوسه مرحله شو دویمه په مدینه کې رسول الله په خپل نیو او خلکو ته مو چې تاسو به نسی. دریمه مرحله دینه بعد د اختیار مرحله یا د تخییر مرحله هغه دي چې حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې رسول صلی الله علیه وسلم د رمضان د میاشتې نه بعد په اول کې خو د رمضان د روزي فرض نه کنه بل الله سبحانه وتعالى یا الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم روزي د میاشتې روزي بنيسي کله چې روزي د میاشتې روزي لازم شوي د رمضان د میاشتې روزي لازم شوي نو رسول صلی الله علیه وسلم کسو کې نيسي نو ودي نيسي او کسو کې نه نيسي ندنسي. فمن أحب منكم أن يصومه فليصومه ومن كره فليدع. کتاسو کې څوک روزنی وغواړي یو دنيسي کسو کې بوزه کې یو بوزه دي کې نو بدی کې وسو شو اختیار دی کدا کې او کدا کې د درې مرحله شو. سلوره مرحله ده اصل کې د عاشورا د ورځې ته وي په کوم ورځ چې لسم تاریخ دا بس خلک سي کمزوري خبرې کوي او د خلکو ته د شوبه ورځي جنا عاشورا چې نه د عاشورا د روزي چې نه هم تاریخ ته نه رسول صلی الله علیه وسلم دا روزه نیولې د په لسم تاریخ باندې او هغه باندې دلیل له حدیث کې درځي په صحیح مسلم کې شته عبد الله بن عباس رضی رسول صلی الله علیه ان بقیت الى قابل کزر روان کال ته پاتې شو رسول صلی په جون کې اخرنه کال وی کزر روان کال ته پاتې شو لاصومن التاسع نزب وسره
د نهم روجم نیسم. دا دلیل به د رسول الله چې مخکې روجي نیولې هغه ټول په لسم تاریخ نیولې ځکه دې کې تاسع وي زبې نیسم نو که رسول الله د نهم ورځې د روجي نیولې نو به دې شنو چې نهم به نیسم. دا خبر رسول صلی الله علیه وسلم د ژوند په آخري وخت کې کړی و او رسول الله روان کال ته پاتې نشو. خدا خبره ولي کړی دا عبد الله ابن عباس نو حدیث ته امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی رسول الله صلی الله علیه وسلم صوموا يوم عاشوراء د عاشوراء د ورځې د روزې نیسي وخالف اليهود د يهود مخالفت کوي وصوموا قبله يوم او بعده يوم یاتي مخکې ورځ روزې نیسي یاتي ورسته ورځ روزې نیسي. د رسول الله چې دا خبره کړې چې زبر نه هم نیسم د لسمي سره د لسه چې د يهودو سره مخالفت راشي منګو يهودي او شان نشي يهودم درو جنيسي په دغه لسم تاریخ نشي منګو سره نه هم نشو نو فرق شو په مسلمان کې او بچا کې په يهودي کې ګور دا یو ورځ روزه ده عاشورا ده او سبحان الله دې فضیلت ته ګوره په صحیح مسلم کې دا حدیث ته رسول الله صيام يوم عاشورا د عاشورا په ورځ روزه نیو احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله و ترشي یو کال ګناونه د دې روي روزي د الله سبحانه وتعالى بخي چې کوم سړی هر کال د عاشورا روزه نیسي او لیت قبله دا به شرط هم د باز کې څنګه چې خوشاله سحر نه څه خړلې نه او د مازیګر کې به ګرم ګرم کیږي او پکوړې بخي کو شربت جوړ کو پلانې شهر او پلانې راوړ او د سوي جنشتي چې د روزه به قبول شي یو کبه نه اصل شی د روزه قبلې دي نو د روزه چې قبول شي دی وسړي نو د هر کال نسیم ته سوجي ګور د ګناونو بخلې کی څومره غټ فضیلت ته او د الله سبحانه وتعالى د مهرباني ته وګور او دغه د شفقت او دغه د نعمتونو ته وګور. به دې کې د فائدې لپاره د خبره ذکر کو چې د یو کال د ګناونو چې بخلې کیږي دا د واړه ګناونو بخلې کیږي ځکه چې د غټو ګناونو لپاره توبه لازم ده او بعض حدیثونو نه د فائدہ غسته کیږي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بعض حدیثونه کې ویلي چې سړی او دسو کی الله تی ګناونه ریږي یو سړی منځو کی الله تی ګناونه ریږي د یوې جمعې نه د بلې جمعې پورې په دې منځ کې چې کمی ورځې دي د ګناونه ریجول کیږي د شند حج نه د حج پورې د عمرې نه د عمرې پورې نه په دغه روایتونو کې سره د الفاظ راځي ما لم یؤتی کبیره په دې شرط چې غټ ګناه نه کړي ما لم تغشل کبائر چې غټو ګناونه ته نه نږدې شي اذا شتونی بل کبائر چې غټو ګناونه لري ساتي نه دي ټول خبرونه د فائدې راوځي چې د دې د لاسه کم ګناونه بخله کیږي واړه ګناونه بخله کیږي صغیره ګناه دې د لاسه بخله کیږي یو سړی دی هغه باندې داغه واړه ګناونه شته او دا روزه ونی الله دې روزه قبول کړه نو دې واړه ګناونه څه شو هغه وبخله شو. یو سړی دې سره ګناونه نشته اسی ودی شو یو سړی نه غټه ګناه کړی او نه وړه کړی دا روزه ونیوه د دې روزه د لاسه کتبت به حسنات الله سبحانه وتعالى ورنه کینه ډیر کی ورفعت له درجات او درجات به اوچت کړي شي. خایو سړی دی هغه ټول غټ ګناونه کړی دی ریاض بالله وړه ګناونه نشته دنه بس کمای نو ان شاء الله الله د امید دی چې دا غټ ګناونه بل کم شي د دې روزه د لاسه بس شي کم بشي د الله سبحانه وتعالى امید دی چې مهربانه بچا دی. دمه د فائدې لپاره دا خبره ذکر کړل چې دې دلاسه غټ ګناونه نه بخله کیږي بلکې واړه ګناونه بخله کیږي د غالبا علماو دغه قول له د دې روجین وو مراتب دي هغه ته اشاره وکړو. غوړه ده چې انسان نهمه او لسمه ونیسي ځکه چې صحیح مسلم په حدیث کې دي راغلي رسول الله بل سمني و به ویلا سومن التاسع زبې نیسم روان کال ته کې پاتې شو نو زبې سره نه هم نیسم دا اوچته مرحله ده چې کم ونیسي نه هم لسمه په دوی بشي یو سړی دغه نه هم روجلاله لسمه خو عاشورا ده د يهودو مخالفت یو کې یو لسمه دی سره ونیسي ځکه چې دا روایت ما مخکې بیان کړ عبد الله بن عباس وصوموا قبله يوم او بعده يوم او یته ورسته ورځ روزه ونیسي. نه دا څو مرحله شو دویمه مرحله شو یا دویمه مرتبه شو. دریمه مرتبه ده بعض علما دا ذکر کوي چې وسړی نه هم لسم یو لسم
د 3 روزي ونیسي نو ډیره ښه د عاشورا روزي به کې مونیو نه هم سره مونیو یهود سره مخالفت راغی یو لسمه چې ونیو نو د میاشتې غدري روزي چې رسول صلی الله علیه وسلم دغه فضیلت بیان کړی دی او موږ ته ویلي چې د روزي نسی نه غدري میاشت هغه په میاشت کې غدري روزي هغه مونیو شي اخرنی مرتبه دار چې انسان صرف د عاشورا د روزي ونیسي دم جایز دي صرف د عاشورا د روزي نیو دم جایز دي ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي چې صيام یوم عاشورا د فضیلت د عاشورا د روزي یوازې بیان کړي نو کې یو سړی بل پرز کمزوري ناجوړي معذوري دا خیر دی د یو روزي دي نيسي خدای نه علاوه چې سړی سره عذر نه غله پکار دي چې نه هم روزو سره ونیسي چې یو سره مخالفت راشي او سره یو لسمونی سي او څنګه چې ما دا و چې بعض علماء دا قول او دا رائے ده چې دا درې ونه دی ونیوي نه هم لسمه یو لسمه نو بدی کې به خیر او نیکیان او بدی کې ډيري زیاتی په دې باندې پوښي د روزي په مسله باندې دا روزي د مسلې وضاحت د روزي وضاحت او دغه څه چې کوم مسلې تعلق ساتي دا غینه بعد اهم مسله په دې میاش کې بدعات او خرافات اولنې غټ بدعت چې هغه په دې میاش کېږي بدعت الحزن غم راخکار کول ماتمونه کول په دې میاش کې دا یو غټ بدعت ته چې ډېر خلک به واقع دي او د دې بدعت جړل چې دا هغه شیعاګان روافض دي په دې لسم محرم باندې حسین رضی الله عنه شهید کړی شه او موږ دغه شک نشي چې موږ دغه په د شهادت باندې دغه سره چې کوم ظلم شي په دې باندې موږ خپيو چې دغه سره ظلم شوی خو په شهیدانو باندې څوک ماتمونه نه کوي شهید شو الله سبحانه وتعالى دغه په تقدیر کې دا خبره لیکلې و نو په هغه باندې موږ ماتمونه نه کوو ځان وورونه بل خبره ده رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې حسین رضی شهید شه په یو شپته هجری کې حسین رضی شهید شه نو رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ ته د عاشورا د روزي کوم حکمت خو له غداري چې موسی علیه السلام له الله نجات ورکړه فرعون یې تباہ کړه په دې ور چې موږ روزي نه شنو دا موږ شکر ادا کوو د دې خبرې چې فرعون تباہ شوی موسی علیه السلام الله نجات ورکړه دا ګوره اهم خبره څنګه ساتي دا روزي ګوره د غم د پاره نه ګوره شیعاګان په دې ورځ غم کوي په حسین رضی ګوره نه دی خفه اصل په دې خبرې چې فرعون ولې الله تباہ کړه په د خپل نیکه بسی خپي نور حسین رضی بس چې دوی خپي نو دوکه ولول ورکوله او ان شاء الله زما روان بیانونه په دې هفته کې یو په دې عنواني میدان کربلا او دویم ان شاء الله په دې عنواني موسی عليه السلام او فرعون هغه کې به حقیقت موږ واضح کو باذن الله د میدان کربلا چې کربلا په ځمکه باندې سشي او سنوشي او دا زما بدګماني نه پتا سوانه خو کوس ما غالبا کې سندل ته پوښتنه کوم د میدان کربلا حقیقت نه معلوم هغه حقیقت به ته معلومي چې کم شیعاګان وته حقیقت خوله اقصی موږ ورېدې د مشرانو قصې معلومي دي کنه دي قصې ډیرو خلکو ته معلومي او کوم چې صحیح حقیقت ته هغه ډیرو خلکو ته دي سنیانو تم نه معلوم نه بدغه ورځ د شیعاګان چې د غمونه کوي ماتمونه کوي نو حسین رضی الله عنه د مکې نه دوی راويسته او خاتون او ته لګل چې تر ازه عراق ته موږ تاسو مرګريو چې کله حسین د عراق ته راغی نو دوی چې جلوکو میدان پرې خو دو میدان کربلا صرف حسین ته پرې خو دو دغه سره باز مرګري او دغه کورواله او دوی ته لاړو په کورونو کې پټ شو چې موږ مقابلین نشو کوله حسین نه راوغختو ابا مکه کې راځي نه راوغختو خاتونه لګل چې ترازه دغه سره به دغه ظلم شو کربلا په میدان چې هغه شهید کړی شو اوس دوی د خپل خباثت پټولو لپاره سکی به د ورځ باندې غمونه او ماتمونه کوي رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود هغه سره به ممکن نه چې غم په وخت کې غاړي شلې او ځان وې په سپېړو او یختو باسي
او ماتمونه کې رسول الله دا سړی زما د امت نه دا بدعت شیعاګانو دي خدای را نقل شوی دی ګور سنیانو ته نه په دې ورځ باندې زمونږ د خلکو بدایي سره وایي چې شیخ زمونږ کې دومره شیعاګان نشته پښتنو کې الحمدلله زما الحمدلله شیعاګان نشته پر شیعاګانو عادت خوشتي کنه درته خیمه زمونږ ډیر خلک دا وګوره دا ګومان دي چې دا روزه د دې لپاره نیوي کیږي چې په دې ورځ باندې حسین رضی شهید شي یعنی تجربه او کله چې چایو کته پوسو کړي بس خلکو نه هیڅ وته روزه ونی نشي ابي په دې ورځ حسین رضی شهید شي نو په دې ورځ باندې ډیر خلک تویني چې توري کپڑے به استعمال کړي یا توري کپڑے به اغوستي لکه څنګه چې شیعاګان په دې ورځ باندې توري کپڑے اغوندي اگر که توري کپڑے استعمالول جایز دي دا دي بعض عوامو غلطي ده چې څوک تور رنگ جامې واچي د لاري کوي ته شیعاګان جامې نه چوري نه تور رنگ استعمالول جایز دي اوس کې شیعاګان استعمالونه پای کې دغه د رسمو حرامول نه شو خو دومره به وایو چې په کوم ورځ شیعاګان استعمالي او دغه یو خاص عبادت دي سره تللی شي ته په ورځ نه استعمالي د په دې ورځ باندې تاسو په پاکستان کې دنیا خلک ویني او په افغانستان کې چې غوي توري کپڑے چولې او ځان ته وې سني یو دا کار کی په دې ورځ باندې به سترګې توري کړي غني سترګې توري کړي سترګو تورولو خاص فضایل به پکې بیانې ښا په دې ورځ باندې زمنګ په علاقو کې هم شربتونه تقسیمي شربتونه کنه تقسیمي دا شربتونه ولي تقسیمي در دې لپاره تقسیمي چې وګوره وي په دې ورځ حسین رضی الله عنه چا وبني ور کړی او هغه ته شهید شي نو دا غي د لاسمنګ اوس شربتونه تقسیمو چې خلک اوس کې خلک نه تګي کی دا خبره د کوم ځای واغستې شو قران او حدیث نه کوم ځای شیعاګانو نه واغستې شو دا شربتونه تقسیمول ناروا دي او د دې شربتونه سکلوم ناروا دي ځکه چې دا د غیر الله په نوم باندې ورکړی کیږي دا شربتونه بس کینه دا شربتونه به تقسیموي نه خپه د ورځ باندې خوراکونه تقسیمي خاص د عاشورا په ورځ باندې خوراکونه تقسیمي دیګي باندې کړي اکثر د زنانه اوریجی پخې کوي دا ورکه خیراتی خولې په دې ورځ خیراتی ورکه چې موسی علیه السلام له نجات ورکړي نه یو ټول د قصوجي چې په دې ورځ باندې او سر ځان شهید شه د غم ورځ ده راشه موږ به کې په خلکو باندې ډوډۍ تقسیم کو او په خلکو باندې شربتونه تقسیم کو ټول ناروا او بدعت او خرافات خپ دې میاش کې زمنګ خلک نکاحونه نه کوي ته صحیح ده کنه ده محرم په میاش کې نکاح نه کوي چې کله نیټه اقدیم د واده وې زدې میاش کې خیال کو دې ولي ځکه چې په دې میاش کې حسین رضی شهید شوی د غم میاش ده نو په دې کې ودونه نه کوي هم د الله په توفیق سره باز ودونه ما را جمع کړی دي ځان سره کور کې ما سره شته په پاڼه ملي کړی هغه ودونه په تاریخ کې چې هغه د محرم په میاشت کې شي نو دا ټول شیعاګان هغه شي خبري ښه په دې میاشت کې زنانه ځان نه سنبالي تاسو ولې ده سنگار نه کوي او کچرته یو جنې ځان سنبالي د مشران خزي وته وي د کور مشران وته وي چې د میاشت د دین ده ولی تمنکه د سنبالخ نه او ولی منکه د سنگار نه ځکه چې حسین رضی شهید شي دا خو د شیعاګانو مذهب دی زموږ منهج او مسلک خدای نه په دې ورځ خو موږ شکر وباسو چې څوک تبا شي فرعون تبا شي حسین رضی الله عنه ورسته په یوش په هجری کې شهید شي پاغه کې رسول سم نشتی او پاغه کې وحي بند شوی ده کنه بند شوی وحي بند ده د کم زینه تدیر وجي تړون چې دغه د حسین د شهادت سره وروړي نه په دې ورځ باندې د شیعاګان چې د غم کوي او خفګان کوي نو دوی خپل خباثت پټي او بل اصل بچا به خپدي فرعون به خپدي او په دې خبرې چې ولید نوح علیه السلام کشتي وجودي غر ولاړه ذکر ازانونه ویو د چغي او دا ویني براماتي د الله شکر وباسي چې الله سبحانه وتعالى سره د پاک دین درکړي نو اوس تاسو ځانونه واله مولای سي بوتناسي هغه کم ذاکر چې هغه ته وي هغه تناسي تور پټکي چولې او بس قصه ته بخو غواز کې کوي
یو ګټو به وي نه په میدان کربلا باندې او هاي 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 ګیره به صفا اخري یو موز ونه کوي خپ دمتوب کې وخت کړی او په دغه ورځ به ځان وي. سبحان الله په دې پروګرامونو کې ما بخپل سترګو زه دې خبرو تتبع کوم معلومات ډیر کوم ځکه چې مونږ تعلق د دعوت سره دی چې مونږ ته پته چې شیګان په دې ورځ سکه سنه کوي سړی به واضح بیانې چې نن سبا دا چل کی دا دمان نه دی دمان دوی په دې ورځ ما ټول په دې قصو کې شریک کی او چې د حق دین دعوت ولور کې دغه طرف ته نه راځي کوم چې سوچ دین دی زمونږ د دین او مذهب او مسلک دي سه لکه سپینه کپڑا پرقي بل بس داغ نشته دا مذهب موږ ته نه وي چې ته ځان ویني ته یو ها ویني ته یو په کوم ځای کې ها په میدان جهاد کې به ویني ته تل درېږي کور مخ ته ولاړ او تور راځي او ځان ویني وباسي شي ویني ځان وباسي په حسین رضا مینه د حسین رضا په شان به ویني ته حسین رضا په قصه ځان ویني ته کړی ها شهید شه به شهادت کې دا ویني ته دې له کوم ځای خپل ویني ته خوالو ما شومان راغسي دغه د سرونه په چاړه باندې وې د ظالمان خمولیان مولیان ځان نه وای زه داوی سره دا خبره کوم او کچا ما ته ثابت کړه به ما ته وای د دې یو مولا ما ته وخی چې هغه په دغه میدان کې ولاړی او ځان سره چړې اوس په دغه ځان وای نه بلکې ما چې کوم معلومات کړی دي دغه مطابق دوی په دغه ورځ باندې دا چل کې د مولیان په خپل ځمانه بل کس ودرولې هغه پیسې ورکړي چې ته به ځان کوترکا او زه بدل دغه ته ولاړم په سټیج باندې بناسم غریبي برکاګ یعنی کتاب حسین نه باندې خپای راکوشه د ځان نسرو مونږ به مونږ چې دا سړی په حسین نه باندې مین دي ته خو ځان ته مولا خيو شان تقریر دی ور کړی یو شان تقریر یو مرګري دا ټول تقریرونه را جمع کړي نو په کوم ځای کې بچي وي دا وته خوري دوی خاص ټریننګ کیږي بده کی خانو لګیا دي سوی وي وجلس على صدره ادا کوم چې حسین باندې گزارونه کړی هغه راغی د حسین نه بسینه کېناست و دې کې جړه بالکل نشته هغه کې د خبرو غره د غم دا د جړه چې هغه بسینه باندې کېناست ها دغه په مری باندې زور کو جړه مړ بالکل نشته او هغه د ګیری نه ونیو په دې کې بچاره نو تقریبا هغه کني نه د نلس علما د شیعاګانو علماو تقریر جمع کړي په دې کې جاري چې هغه د ګیری نه ونیو او د منبر نه په ټوپ کې کوم څه د ټوپ کې ها د خلکو د ټوپ کې نه بدی ونیس ټول ډرامه ده ټول دروغ دي یو پکې مالی ده چې دې تر ورسې وې د ګیری نه ونیو د پنکو ته نږدې و کې دې تاسو لیدلې دې پر پنکې ته ورودان کړ دا پنکې ورودان خپل وتم دي چې دې ما شمانه په خلکو رانی ولې اعلان دي مکر کو شم مکر کو نه ګیری نه ولا وغه دا حسین رضان مذهب داو د حسین رضان مسلک داو د حسین رضان دین داو ټول ډرامه ټول دروغ دي نه د دې ماتمی مجلسونو نه بزان لري ساتي خاص کر بیا ته په فیسبوک په انټرنیټ چې په دې ورځو کې سم نشر کیږي نو دغه تحقیق وکوي وره په دې ورځو کې د اوس نشورو شوی د حسین رضا مبارک خبري نشر کی غالبا د شیعاګانو دي نه تاسو په دې ماتمی مجلسونو کې بعض کسان وایي زه اسی زما اصلي په دې ماتمی مجلسونو کې دغه شرکت سره منه دي خپل کور ورته ټلیفون نو کوي خپل واړه خپل مشران کشران پوهږي چې ګره په دې قسمه قصو کې بزان نه شریک کوي او نو په دې ورځ غم راخاره کوي دا یو بدعت ته چې په دې کې د نړۍ بدعت راځي او غي ته مونږ اشاره وکړه دویم بدعت په دې ورځ باندې نواسب خلک کوي او نواسب د شیعاګانو په خلاف کې راوتی شیعاګان راوتو ټول صحابه کرام کافران کړو الیاذ بالله سوی د اهل بیتونه کوم چې د رسول سم کور ولې اهل بیت هم ټول نه د رسول سم د بیبیانی دی وستي دا جيبه خلک په اهل بیتو کې د رسول سم په اهل بیتو کې د رسول سم بیبیانی نشماري ګوره د دوی په مقابله کې چې موږ د حق دفاع کوو نواسب راووتو او د نواسب وسجلو کو دوی وجنا صحابه ټول مسلمانان دي اوچت خلک دي اهل بیت کافران کړو دوه طرف د زیاته وش
بلکې د اهل بیتو خپل مقام دی، صحابه کرام خپل مقام دی، ټول اوچت انسانان دي. دا صحیح موقف. په دې ورځ باندې نواسب چې کوم دي او دا لږ خلک دي د شیګانو مقابله کې دا لږ دي، دا نواسب په دې ورځ باندې خوشحالي کوي، الواګانی تقسیموي، خوشحالیانی کوي، پټاخې او لیټونه لګولي او ته چې سمواده دی لکه ولي په دې ورځ حسین رضان مړ شي. دا هغه په شهادت باندې دغه خبيثان څه کوي؟ نواسب خوشحالي کوي چې هغه په دې ورځ باندې مړ شي. دا یو بدعت دی. دغه شان یو بدعت دا دی چې د دې میاشتې د اولنۍ شپه چې وي دا په ټوله په عبادت کې تیرې، په دې باندې هیڅ دلیل نشته، بلکې لنډه زده ته دایم لنډه په دې میاشت کې به ټوله میاشت کې د اولنۍ د اخره پورې یو شپه یو ورځ داسې خاص نشي چې هغه د عبادت لپاره ده، سوای د عاشورا نه. د عاشورا د ورځې د روژې چې ده دا راغلې چې دې ورځ باندې به روژې نیسي. نور یو شپه خاص کول د تهجد لپاره، یو شپه خاص کول د ذکر لپاره، په جمعتونو کې د ناستې لپاره، یا ټول لا جمع شي او اجتماعي شکل باندې ذکر او اذکار کوي یا ماتمونه کوي، د دې هیڅ ثبوت نشته په شریعت کې. د سره لنډه خبره یاد ساتئ. یو بدعت دی چې د میاشتې ته بعض خلک د حسنیانو میاشت وایي یا د حسینیانو میاشت ورته وایي. د حسینیانو میاشت ورته وایي دا متاثرې دي شیعهګانو نه. دا د حسینیانو میاشت خو نه، دا میاشت د الله د دین محرم دی او د حسین رضا په شهادت باندې مونږ خپي خو ماتمونه به نه کوو. یو بدعت دا دی چې په دې میاشت کې خلک په قبرونو باندې وباړي. ډیر خلک په دې کې واقع دي او په ډیر علاقو کې د لیدل شي په قبرونو وبولي اړي، ځکه چې حسین رضا په میدان کربلا کې تګي وجلې شوی نو موږ به د قبرونو باندې وبوړو چې دوی کتګي نه چلو وبسکی وبوسکی. دا د برازي په قبرونو باندې وباړي بدعت خرافات د شیعهګانو ټول. یو بدعت دا په بعض علاقو کې چې په دې میاشت کې د قبرونو تازه کوي او د دین په شریعت کې هیڅ ثبوت نشته چې ته په قبرونو تازه کوي. په دې میاشت کې خاص ورځي ولې خاص ورځي په دې میاشت کې سې چلې چې په دې میاشت کې تازه کوي، سې چلې چې په دې میاشت کې به ته بوټي کړي. دا په بدعت او خرافاتو کې د ناراضي. دا بعض بدعات او بعض خرافات چې هغه ته ما اشاره وکړو دغه مشهور دي زمونږ په علاقو کې. جلسه او ماتمی مجلسونه هغه مونږ غي ته اشاره وکړه. یو بدعت په دې میاشت کې دا دی چې د ماتمی مجلسونه کوي او راجمع کی او چې څومره خباثت په دې ماتمی مجلسونو کې کیږي دومره بل ځکه نه کی. زیناګانی به کیږي، شراب به خلک سکي، خلک به وجل کیږي، دماکی به کیږي، غلاګانی به کیږي، د غریبانو مزدوري سره خرابېږي، د کڅوک مریض هغه هسپتال ته نشي رسیدي، مزدوران غریبانان دغه شمپاتي شي، هر څه بالکل بند شي. نو مولا څور کړي حسین رضان شهادت ماتم. اي حسین رضان دې انسان لکه څنګه چې داخله کیږي کاغه ژوندې او دا کار دي چې پرې خو دی چې دا صحیح کار دی. دا ټول چې ناروا کارونه الله سبحانه وتعالى زموږ ټول حفاظت وکړي. دې چې زموږ د بیان اختتام ته ورسېدو الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي چې په دې میاشت کې دې عبادت وکړو لکه څنګه چې الله غواړي او الله سبحانه وتعالى زموږ ټول عبادت قبول کړي. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد.